بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. صحیح احادیث چې هغه باندې البته اعتماد او استناد کیږي، د هغو ټولو حاصل دا دی چې د دنیا د خاتمې په وخت کې او د قیامت نه په مخکې زمانه کې په دې مسلمان امت باندې به د هغه دور حکومتونه او د هغه دور حاکمان داسې ظلم او جور او بدبختی به په دیو باندې شروع کړي چې په مسلمان امت باندې به دا لویه او فراخه ځمکه تنګه شي او هر طرف ته چې روانیږي هلته به ظلم او جور او ستم وي. نو په دغه وخت کې به الله رب العزت په دې امت کې د بعضې روایاتو مطابق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسل نه یو مجاهد انسان پیدا کړي او د هغه په مبارزې او د هغه په پاڅون به الله رب العزت داسې یو انقلاب راولي چې د دنیا نه به ظلم او بې انصافي او بې عدالتي ختمه شي. هره خوا به امن و امان او انصاف شروع شي او د الله رب العزت له طرفه به هم په دغه وخت کې غیر معمولی برکات راښکاره شي، یعنی هغه برکات چې په مخکې زمانه چا نه ولیدلي. آسمان نه به د ضرورت مطابق بارانونه کیږي او د ځمکې پیداوار به هم زیات شي او د کوم مجاهد انسان په ذریعه چې الله رب العزت دا انقلاب راولي د بعضې روایاتو مطابق د هغه نوم به محمد وي او د پلار نوم به عبدالله وي او مهدي به د هغه لقب وي او الله رب العزت به د ده په ذریعه باندې د بندگانو نه د هدایت کار اخلي. حضرت ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ينزل بأمة بلاء شدید من سلطانهم حتى يضيق الأرض عنهم فيبعث الله رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض تدخر الأرض شيئا من بذرها لا تدخر الأرض شيئا من بذرها إلا أخرجته ولا السماء من قطرها إلا سبته ويعيش 7 سنين أو 8 سنين أو 9. رواه الحاكم في المستدرك. حضرت ابو سعید خدری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په آخرینی زمانه کې یعنی هغه زمانه چې قیامت ته ډیره نږدې وي زما په امت باندې به د حکومت د خاوندانو لخوا سخت مصیبتونه راځي تر دې پورې چې د الله رب العزت لویه ځمکه به په هغوی تنګه شي. د هجرت او د فرار لار به هغوی ته هم نه وي. چیرته چې مسلمان وي هغه به په کړاو او په ظلم او په بدبختی کې ژوند کوي او د وخت حاکمان به تل لپاره هغه د خپل ظلم او بربریت لاندې ساتي. دغه وخت به الله رب العزت زما په نسل کې یو سړی او یو مجاهد را پاڅوي او د هغه د مبارزې او د هغه د کوششونو په نتیجه کې به الله رب العزت داسې یو انقلاب راولي چې د الله رب العزت ځمکه څنګه چې د ظلم نه ډکه شوې وه دغسې به الله رب العزت د انصاف او د عدل نه ډکه کړي او هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې ژوند کوي هغوی به هم د دې مجاهد نه راضي وي او هغه مخلوقات چې په ځمکه کې ژوند کوي هغوی به هم د دې مجاهد او د دې مهدي نه راضي وي او د الله رب العزت برکات به هم په ځمکه باندې راښکاره شي. هغه برکات د الله رب العزت دا دي چې کوم شی څوک په ځمکه کې کري ځمکه به یې ځان ته نه ذخیره کوي، هغه به راښکاره کوي، شنه کوي به او همدارنګه آسمان به خپل برکات او د خپل قطرات او بارانونه نه ساتي، هغه به هم الله رب العزت د ضرورت مطابق راوروي او دا مجاهد بنده به 7 کاله د راوي شک ده یا 8 کاله یا 9 کاله ژوندی وي او ټوله ځمکه به د عدل او د انصاف نه ډکه کړي. زموږ محدثینو
د دې حدیث په تشریح کې لیکلي دي او تقریبا هغه بل حدیث چې ځینې نورو محدثینو بیان کړی دی چې رسول الله فرمایلی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، د هغه نوم به زما نوم وي یعنې نوم به محمد وي، او د هغه د پلار نوم به زما د پلار نوم وي یعنې نوم به د پلار عبدالله وي، خو د هغه لقب به مهدي وي. د دې دواړو حدیثونو کې د مهدي لفظ نشته. هغه حدیث چې مخکې ما ولوسته او دا اوسنی حدیث، خو د نورو روایتونو په رڼا کې دا موږ ته معلومیږي چې مراد پرې مهدي دی، د هغه نوم به محمد وي او لقب به مهدي وي. په دې حدیث کې د حضرت مهدي زمانه 7 کاله یا 8 کاله یا 9 کاله بیان شوې ده، خو د حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه په یو بل روایت کې چې هغه ابو داود روایت کړی د ده د حکومت زمانه صرف 7 کاله بیان شوې ده، نو کیدای شي چې په هغه حدیث کې 7 کاله یا 8 کاله یا 9 کاله بیان شوي هغه د راوي شک وي. همدارنګه په بل حدیث کې حضرت ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي او فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المهدی منی عجل الجبهه اقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. ابي سعید خدری د محمد رسول الله نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې مهدي به زما په اولاد کې وي او د هغه به پلن او فراخه تندی وي چې هغه به پړکیږي او د هغه به دنګه او اوچته پوزه وي، هغه به ټوله دنیا د عدل او انصاف نه ډکه کړي څنګه چې هغه دنیا د ظلم او ستم نه ډکه شوې وه او هغه به 7 کاله حکومت کوي. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دې حدیث کې د داسې 2 نښو ذکر شوی دی چې هغه په نظر راځي. اول دا چې روښانه او پلن تندی به وي او دویم دا چې د هغه پوزه به اوچته او دنګه وي او دا دواړه څیزونه د انسان په ښکلیوالي او په ښایست باندې دلالت کوي. د کوم انسان چې تندی پلن او د هغه تندی ښایسته وي او همدارنګه د هغه پوزه دنګه او اوچته وي نو هغه انسان به خامخا ښایسته وي. او دا دواړه نښې چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دې حدیث کې ذکر کړي د هغه نه دا مطلب اخیستل پکار دي چې هغه به ډیر ښکلی او ښایسته وي لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام موږ ته په خپل لارښوونو کې دا بیان کړي دي. او نور صفتونه یې هم پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خپل نورو حدیثو کې بیان کړي دي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده رواه المسلم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایلی چې په آخري زمانه کې به یو داسې خلیفه یعنی یو برحقه سلطان او پادشاه وي، هغه څوک چې مستحقین دي، فقرا دي او مساکین دي، هغو ته به مال ورکوي او اصلا به هغه مال نه شماري، د هغه حساب به نه کوي. همدارنګه د مسلم په یو بل روایت کې دا الفاظ هم ذکر شوي دي چې هلته پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا فرمایي چې هغه به مال تقسیموي، هغه څوک چې مستحقین دي او هغه څوک چې واقعا اړتیا لري د دې کومک او د دې مرستې ته هغوی سره به مرسته کوي، خو بلکل به خپل مرسته او خپل ورکړه به په خلکو باندې نه حسابوي او نه شماروي. د دې دواړو احادیثو نه دا معلومیږي چې په هغې زمانه کې به دا مجاهد انسان د ظلم او د ستم او د بې انصافي په مقابله کې مبارزه او پاڅون کوي چې د هغه د کوشش په مقابل کې به الله رب العزت ټوله ځمکه په عدل و انصاف سره همواره کړي او الله رب العزت به غیر معمولی برکات د ځمکې او د آسمان نه په دې خلکو باندې راوروي. همدارنګه بل حدیث د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دی چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه روایت کوي. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم المهدی من عطرتی من اولاد فاطمه رواه ابو داود. ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه روایت کوي، فرمایي چې ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې امام مهدی زما د اولادی او زما د نسل نه دی او زما په اولاده کې به هغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د اولاد نه وي. همدارنګه ابو اسحاق فرمایي قال علي ونظر الى ابنه الحسن ابن هذا سید كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا رواه ابو داود. ابي اسحاق فرمایي چې حضرت علي کرم الله وجهه خپل زوی ته وکتل، حسن ته، او وی فرمایي چې دا زما زوی سید او سردار دی، لکه څنګه چې محمد رسول الله دې ته سید ویلی دي، او الله رب العزت به د ده د نسل نه داسې یو انسان او مجاهد راباسي چې د هغه نوم به د ستاسې د پیغمبر نوم وي، یعنی نوم به محمد وي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به په اخلاق او سیرت کې هغه مشابه وي، یعنی کوم عادات او اخلاق چې د محمد رسول الله دي هغه به د مهدي وي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به مشابهت په څیره کې نه لري، یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکه چهره یو شان او د مهدي به بل شان وي. بیا حضرت علي کرم الله وجهه لویه قسم ذکر کړه چې په هغه زمانه کې به د هغه زمانې د دور حاکمان په مسلمانانو باندې جور او ظلم او ستم کوي، خو د دې د راتګ او د دې د پاڅون په مقابل کې به الله رب العزت هغه ظلم او ستم ختم کړي او ټوله دنیا به د عدل او د انصاف نه ډکه شي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. چې بې خدایه محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي. د حضرت مهدي متعلق د احادیثو د تشریح په سلسله کې دا خبره هم ضروري معلومه شوې چې د دوی په هکله د اهل سنت والجماعت د مسلک او د تصور او د شیعګانو د مسلک او د هغو د تصور مطابق فرقونه او اختلافونه موجود دي، ځکه چې اهل تشیع د ناواقفه او د جاهلو خلکو په وړاندې باندې داسې خبره کوي چې د مهدي د ښکاره کېدو په لړ کې د دواړو ډلو اتفاق دی، حالانکه چې دا خبره بلکل غلطه ده. هغه زموږ اهل سنت والجماعت ورونه چې د امام مهدي په هکله باندې پوره معلومات نه لري، لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته په احادیثو کې بیان کړه، نو اهل تشیع هغوی ته فرمایي چې د امام مهدي په هکله زموږ او ستاسو هیڅ کوم اختلاف نشته، او حال دا چې د دوی خبره بلکل غلطه ده، ځکه د مهدي په باره کې د شیعګانو چې کومه عقیدې دي انشاءالله په نورو خپرونو کې به هغه زه تاسو ته بیان کړم چې اهل تشیع د امام مهدي په هکله څه عقیده لري. نو د امام مهدي په هکله د اهل سنت والجماعت مسلک او تصور بیل دی، او د اهل تشیع مسلک او تصور بیل دی. د اهل سنت والجماعت عقیده او تصور د امام مهدي په هکله دا دی چې قیامت ته به نږدې یو وخت داسې راشي چې دنیا به د ظلم او ګناهونو او سرکشونو نه داسې ډکه شي چې د ایمان خاوندانو باندې به الله رب العزت دا لویه ځمکه تنګه کړي. نو هغه وخت به په مسلمان امت کې یو مجاهد بنده راپاڅي چې خصوصیات او صفات یې موږ په احادیثو کې ذکر کړل، او د الله رب العزت به هغه سره خاص امداد او کومک وي، او د ده د کوشش او جد الجهد په واسطه به الله رب العزت دا کوم ظلم او زیاتی چې په دنیا کې ده به ټول ختم کړي، پور عالم کې به اسلام، انصاف او عدل قایم شي، او د الله رب العزت له طرفه به آسمانی او ځمکني برکتونه راښکاره شي. د احادیثو نه دا هم معلومیږي چې په دې زمانه کې به دجال راووځي چې زموږ د دنیا د ټولو نه لویه او آخري فتنه او د ایماندارو دپاره سخت امتحان او ازمیښت دی. دغه وخت به د خیر او شر ترمنځ زبردست کشمکش او مقابله وي. د خیر او هدایت مشر به حضرت مهدي وي، د شر او کفر علمبردار او بیرغ به دلته د دجال په لاس کې وي. بیا به په هغه زمانه کې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام را نازل شي، هغه به راښکته شي، او د هغه په ذریعه به الله رب العزت د دجال او د هغه فتنه ختمه کړي. انشاءالله د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په هکله به تاسو سره زه وغږېږم. نو غرض دا دی چې د حضرت مهدي په هکله د اهل سنتو مسلک او تصور دا دی چې کومه ما تاسو ته په دې خپرونه کې بیان کړه، خو د شیعه عقیده د دې نه بلکل مختلفه او غلطه ده، او دا د هغوی په عقیدو کې گویا چې جز د ایمان د هغو دی. نننۍ خپرونې وخت کم دی چې د اهل تشیع د عقیدې په هکله چې کومه عقیده د مهدي په هکله لري زه تاسو ته هغه بیان کړم. نو قدرمنو اوریدونکو،
مسلمانانو ورونو او خویندو، نن ورځ چې موږ او تاسې دا زمانه وینو، دا ظلمونه او دا بدبختیانې چې په مسلمانانو باندې روان دي، په اسلامي ټولنه کې چیرته چې مسلمان دی هغه مظلوم دی. د اسلام د دښمنانو، د انسانیت د دښمنانو او همدارنګه هغه پادشاهان او حاکمان چې ځان ته مسلمانان وایي، د هغو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي او تل لپاره په مسلمان باندې ظلم کیږي او مسلمان په مصیبت او په کړاو او په ستونزو کې ژوند کوي. بې عدالتي، بې انصافي او ظلم او غصب خو خپل حد ته رسېدلی چې موږ او تاسې په خپله سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او په دې باندې پوه شئ هغه ظالمان او بدبختان چې مسلمانان یې تل لپاره د خپل ظلم او ستم لاندې راوستي دي او هغو باندې زیاتی کوي، د دې ظلم او د غصب او د ستم مزل ډېر لنډ دی. الله رب العزت به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نسل کې داسې یو مجاهد را پاڅوي چې هغه سره به د الله رب العزت مدد او کمک وي چې دا د ظلم او د بربریت او د بدبختی زمانه به بلکل بدله شي. په ټوله دنیا کې به عدل او انصاف قایم شي او هغه ظالمان او وحشیان چې د هغو د ظلم او د بربریت لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره ول، هغه به الله رب العزت ذلیل او رسوا کړي او په دې زمانه کې به دجال هم راوځي چې دا په مسلمان او ایمان والاو باندې ډېره سخته فتنه ده، ډېر سخت ازمیښت او امتحان دی چې د هغه په هکله په مخکې پرونه کې ما تاسو ته معلومات درکړی. نو الله رب العزت دې موږ په خپل ایمان او په خپل دین باندې داسې قائم او مستحکم ولري چې د دې دور د حاکمانو د ظلم په مقابل کې او د دې د وحشیانه اعمالو په مقابل کې هم صبر وکړو او همدارنګه هغه فتنه د دجال چې په موږ او تاسې را روانه ده چې الله رب العزت موږ خپل دین او اسلام باندې داسې قایم ولري چې په هغې فتنه کې موږ د اسلام د مستقیم لارې نه بل خوا قدم کېنږدو. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي او دا کوشش وکړئ چې خپل کورنیو کې تل لپاره د الله رب العزت کلام رایج کړئ، د محمد رسول الله لارښوونې رایج کړئ، خصوصا په خپل اولاد کې یا هغه ماشومان چې ستاسو په کورنۍ کې ژوند کوي، دا اوسنی تاسو هغوی ته اسلامي روزنه ورکړئ، هغوی د الله د کلام نه پوره خبر کړئ، د رسول الله د لارښوونو نه پوره خبر کړئ او دغه لویې نښې او نښانې چې د قیامت چې په موږ او تاسو باندې را روانې دي د هغو په هکله هغوی ته پوره معلومات ورکړئ. او که موږ او تاسې په خپله یا زموږ او ستاسې کورنۍ یا اولاده داسې په غفلت کې ژوند وکړو، د الله د دین نه، د الله د کلام نه، د رسول الله د لارښوونو نه اصلا خبر نه اوسو، نو کیدای شي چې هغه فتنې په موږ او تاسو باندې را روانې دي د هغو په فتنو کې بیا صابر نه اوسو، کیدای شي چې په هلاکت او بدبختي کې وغورځېږو. الله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د خپل دین او د خپل ایمان ساتنه پوره وکړو او د الله کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په خپل کورنیو کې رایج کړو او د خپل اولاده د دې په رڼا کې وروزو په دې هیله. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم بند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل شي.